د خلکو پیغورونو نتیجه ورکړه. ملا هیبت الله د شرعي حدودو د جاري کولو امر وکړ. خو آیا طالبان به د رسمیت پیژندلو له ویرې یاد اقدام وکړي او آیا پر خپلو کسانو به یې عملي کړي؟ جزئیات یې همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو راتګ څخه تر اوسه ډیر شمېر خلکو پر دوی نیوکې کولې چې د اسلام او شریعت په نوم راغلي یاست، خو د غرب له ویرې شرعي حدود پر غلو، قاتلونو او نورو مجرمانو نه عملي کوي. ځکه خو د تیر امارت په پرتله اوس جرمونه ډیر کیږي. خو ښکاري چې طالبان اوس د خلکو د پیغورونو له امله یاد اقدام کوي. تازه خبر دا دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خپلو قاضیانو ته حکم کړی چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاري کړي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر لیکلي، د دوی مشر په یوه غونډه کې قاضیانو ته ویلي دا د شریعت حکم او زما امر دی او فرض ده چې ورباندې عمل وکړئ. ښاغلي مجاهد د خپل مشر له قول دا هم ویلي چې دغه حکم به پر غلو، سړي تښتونکو او فتنهګرو عملي کیږي. خو د دې وضاحت نه دی شوی چې له فتنهګرو د طالبانو هدف څوک دی. طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال هم قصاص او شرعي حدود جاري کول چې نړیوالو بشري سازمانونو پرې سختې نیوکې کولې. خلک وایي که طالبان رښتیا هم د حدودو عملي کولو ته ژمن وي نو لومړی د خپل هغه کسانو باندې عملي کړي چې په چک پواینټونو کې بې ګناه خلک شهیدان کړي او اوس آزاد ګرځي او یا هم بندیان دي. د طالبانو ویاندویانو په دې وروستیو کې د بیلابیلو برخو چارواکو سره د خپل مشر د لیدنو خبر ورکوي او ظاهرا دا ناستې کندهار کې د ملا هیبت الله اخندزاده د اوسېدو په اصلي مرکز کې کیږي. د طالبانو ویاندویانو که څه هم وخت ناوخت خپل ته منسوب غږونه خپاره کړي، خو تر اوسه د دغو ناستو کوم انځور یا ویډیو نه ده خپاره شوی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي دا ځل ملا هیبت الله اخندزاده له قاضیانو سره کتلي او امر یې ورته کړی چې شرعي حدود عملي کړي. د یادونې ده چې واک ته د طالبانو له بیرته راستنېدو راهیسې تیر څه باندې یو کال کې د دوی محاکمو د حکم له مخې د شرعي حدودو د پلي کېدو راپورونه نه دي خپاره شوي. خو یو شمېر نور بیا وایي دا چې طالبان تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو که داسې اقدام وکړي ښایي د غرب او نورو هیوادونو لخوا فشارونه سره مخ شي.